داسې باد الوتی دی چې ټولې لانجې روانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي داسې قانون پاسې چې اوس مخ به نارینه پټي او کور کې ماتې ګوډې له پیسې به زنانه پټي او څوک چې د کوم مشر شي هغه به خزانه پټي نو دې باندې خبرې سیملۍ کې لا روانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي نو دې باندې خبرې سیملۍ کې خو لا باندې دي او هغه دي دادا رالې څه وروستو اثر واندې دي دوی له په حجره جومات کې غوښې روجې باندې دي څه پکې وړي دي څه زړي دي څه ځوانانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي نوی ترمیم پاس شو نوی ترمیم پاس شو اوس به ښځې په جرګو ګرځي هر سړی به خپله خپله ښځه په اوږو ګرځي او څوک چې بوډاګانې نو هغوی به یې په رانجو ګرځي نوی ترمیم پاس شو اوس به ښځې په جرګو ګرځي هر سړی به خپله خپله ښځه په اوږو ګرځي او څوک چې بوډاګانې نو هغوی به یې په رانجو ګرځي نو ګوره سړي جاړي ښځې شنې په خنداګانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي زموږ د پاکستان مشران دغه یو قانون غواړي نه خوښوي کمیس پرتوږدي ښځو ته پتلون غواړي او ښه سړی دی نه پرېږدي بچی د افلاطون غواړي نو دا خبرې موږ ته د امریکې نه را روانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي نوي پاکستان کې به اوس ښځې مزدوري راوړي کور کې به سړي ناست دي او دوی به اوګرهي راوړي او ډېرو ښځو ووایي چې بچي به نور سړي راوړي نوی پاکستان کې به اوس ښځې مزدوري راوړي کور کې به سړي ناست دي او دوی به اوګرهي راوړي او ډېرو ښځو ووایي چې بچي به نور سړي راوړي نو انپړ ته د سرحد د شاعرانو دواګانې دي او مخ پټ که دادا هغه دي ښځې را روانې دي